په مصر کې تر 10 ورځو تیرولو وروسته نوموړي د ایټالیا پر لور سفر پیل کړ. د بیړۍ له لارې لومړی د ایټالیا نیپل ښار او بیا له هغه ځای په اورګاډي کې د ایټالیا پلازمینې روم ته ورسېدی. په روم کې د اعلیحضرت غازي امان الله خان د هرکلي لپاره د ایټالیا د باچا او ملکې په ګډون د ایټالیا صدر اعظم او د کابینې غړي راوتلي وو. په ایټالیا کې له مشرانو سره پر ملاقاتونو سربیره یې د دغه هیواد له فوزي او صنعتي لویو فابریکو څخه هم لیدنه وکړه. پر دې مهال ایټالیا افغان پلاوي ته یو ټانک سوغات ورکړ او 80 افغان زده کوونکو ته د تحصیلي بورسونو ژمنه وکړه. پر دې سربیره د ایټالیا شاهي کورنۍ اعلیحضرت غازي امان الله خان ته د خپلې کورنۍ د غړي اعزاز هم ورکړ. اعلیحضرت غازي امان الله خان د 1928 میلادي کال د جنوري پر 22 نیټه له ایټالیا څخه د فرانسې پر لور حرکت وکړ او په پاریس کې له فرانسوي چارواکو سره د لرغون پیژندنې، فرهنګ او زده کړو په اړه خبرې وکړې.